अस्सलाम वालेकुम वेलकम دې زما د پښتو چینل ته امید لرم تاسو ښه یې او مخکې ویډیوګانې تاسو کتلې وي او انجوای کړې مي او سم دې زده کړې وي ځکه چې کوم ویډیو زه راوړم هغه کې څه نه څه د زده کړې لپاره وي نن به موږ راوړو چې د بیک ګراوند او پکچر به بیلو څنګه دوه طریقې دي یو پینټ 3D دی چې په وینډو 10 کې وي یو کینوا ده چې په کینوا نارمل کې کوم چې پرو ورژن نه دی فری ورژن دی پاره کې اویلیبل نه دی او په پرو ورژن کې اویلیبل دی زه به تاسو ته دواړه ښیم او هغه نه مخکې کو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب کې بٹن بیل بٹن وه او کو ویډیو لایک شو کمنټس وکړئ لایک کې امید لرم تاسو به ویډیو خوښ شي راځي چې زو او کار څنګه کیږي لومبي خو به دلته موږ سرچ کوو پینټ 3D دا وینډو 10 کې اویلیبل ده پینټ 3D و سرچ کې او دغه هر یو پکچر تاسو راوړئ اوپن اوکې دا پکچر موږ دلته سلیکټ کوو اوس په دې ایریا سلیکشن لپاره موږ څه کوو میجیک سلیکټ دا موږ چې کلیک کړئ د فولډر چې څومره ایریا به کلیک شي تاسو دا کمول شي کو نه غټوي فول کولې موږ له پورو پکچر پکې بیا په څه کوو راځي دا نیکسټ وو اوکې موږ سره دا دغه شوی دی کنه دا چې موږ نیکسټ کوو موږ سره دا شکل چې دا سلیکټ شو اوس موږ اډ بٹن وخو موږ په نور ایریا اډ کوو چې کوم موږ دا بیک ګراوند بلډر کوو لکه دا شو ټایپ شو او دا ایریا شو دا نور خو سلیکټ شوی دا نور تاسو ګورئ دا سلیکټ شوی مخکې نه صحیح ده ها اوس پس کوم اوکې دا ټول ایریا موږ سره سلیکټ شو اوس په موږ څه کوو ډن وکړو ډن شو پکچر بیل شو ایزی دی اوس تاسو څه چل کول شي تاسو دا پکچر کاپی کې دلته لاړ شئ نیو ووهئ او ډونټ سیو باندې لاړ شئ موږ به ډونټ سیو نوي دغه کولو کاپی پیسټ پکچر پیسټ شو تاسو پکچر خپل هغه ته یوسئ او بیک ګراوند لار شو دا پکچر تاسو سیو کې تاسو هر ځای ته وړئ شئ سیو पिक्चर सेव बटन باندې کلیک کول نه بعد موږ صدا راغی دلته موږ هر یو دغه کول شي پی ان جی جی پی جی بی ام پی کو پی ان جی تاسو هکړه سلیکټ او دلته تاسو ټیک مارکو کو د ترانسفرنسي تاسو کنه دی بیک ګراوند به تاسو ته ښکارا شي ګوره خوشو اوس تاسو دا سیو کې سمپل طریقې سره سایز دلته نه کومول غټول شي هر ځای کې تاسو سیو کوئ ډیسکټاپ باندې موږ سیو کو زموږ فایل سیو شو تاسو فایل کینوا ډاونلوډ لپاره دغه پس موږ نیکسټ کینوا باندې کار کوو چې دا پکچر تاسو ځلته خم چې کینوا کې عمده پکچر سره بیک ګراوند ریموو کی یا په کینوا کې عمده پکچر باندې څنګه کار کوي تاسو سره فری ورژن یې هغه باندې هم تاسو ته طریقه هم چې څنګه کول شي سمپلی ټیپ کې کینوا اوکې دا کینوا موږ سره کولای شو کینوا سافټویر ډېر غټ سافټویر تاسو دې سره ویډیو ورس کولی شي ریکارډینګ وایس ریکارډینګ خپل تمنیل دې کې جوړول شي موږ به دې کې اوس څه کار لراغلی هغه به کوو موږ یو پکچر خپل الو چې موږ اپلوډ کړی دی دلته نه ورای شو یو بیک ګراوند واخلو چې فار ایگزامپل موږ یو بیک ګراوند موږ واغستو بلیک موږ دا بیک ګراوند واغستو او زه تاسو تصویر راکم چې پرو ورژن ډایرکټ کار کول شي او فری ورژن کې هغه موږ فری ورژن شو کنه فری ورژن کې موږ التنه ټیپ هغه سیو کو او سیو فایل به موږ دلته راوړو چې موږ څنګه کوم پکچر چې موږ هغه موږ دلته سیو کړی دی دا موږ ډایرکټ راوړو دا زموږ فری ورژن کار دی او دا موږ زوم کو دا زموږ د فری ورژن کار شو اوس د پرو زه تاسو ته هم چې پرو به څنګه وي بل یو پکچر موږ الو چې دا موږ بیک ګراوند لري چې
چې زه تاسو ته هم چې کوم پکچر موږ والو چې دا بیک ګراوند لري کو دا په واخلو چې بیک ګراوند غټي چې تاسو وګورئ دا په واخلو چې دې موږ بیک ګراوند لري کو سمپل دا پکچر د دې بیک ګراوند لري کو دا کلیک کې او ایډیټ پکچر ایمیج ته راشه ډایرکټ یو ده دا وګوره بیک ګراوند ریموور صرف کلیک کې او په یو 100 سکند کې دا لري کیږي ګوره یو 100 سکند اخلي زیات ټایم نه اخلي بیک ګراوند چې لري شي بیک ګراوند لري شو وګوره بالکل مکمل تاسو دا کټ کې راسي راټول شي وګوره او خو صفه بالکل داسې هغه کې دا اور سیمپل اپلای کې د بیک ګراوند هټاو شو دا طریقه ده امید لرم تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو هم خوښ شو سبسکرایب کې بٹن باندې ټنګ ولګوئ هټ کې او لایک ضرور کې کو خو هم ني کمنټس کې ولیکئ او ولونه خوخه ایمیل او اریو سافټویر اریو سیز اریو لینک په تاسو ډسکرپشن کې راکم